د غم واده. دوه خویندې یو هلک سره په یوه ورځ واده کېدل. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. تاسو به ډېر داسې حیرانتیا خبرې اورېدلې وي او لیدلې وي، خو دا هم ډېر جالب خبر دی. په 2021 کال کې یو واده له دوه خویندو سره په یوه ورځ. یو هندي وګړي له خپل ناوې سره ولاړو چې ناګهانه یې ناوې زوحت وکړو او په ځمکه راولوېده. کله چې شفاخانې ته ورسوله، هغه سکته یې قلبي کړې وه او له دې دنیا تللې وه. هر څه په یوه شېبه کې په غم تبدیله شو. په داسې حال کې چې جسد لا ځای پر ځای شوی نه و، د کورنۍ غړو پرېکړه وکړه چې دا واده باید دلته نیمګړی پاتې نه شي. داسې تصمیم یې ونیو چې د زوم کورنۍ ته یې خبر ورکړو چې راشه د ناوې کشرې خور سره نکاح وکړه. دواړه کورنۍ سره راټولې شوې او دا پرېکړه یې وکړه چې لومړی باید دواړه هلک او نجلۍ رضایت باید موجود وي. دواړه یې راوغوښتل او له دواړو پوښتنه وشوه چې نجلۍ په د خور جسد یې نږدې اطاق کې پروت و. هېڅ یې هم نه ویل، خو حاضر خلک چې د واده مراسمو لپاره راغلي وو، په داسې حال کې چې خور یې د خپل ناوې خور په واده کې خوشحالي کوله، دلته مجبوره کړه. بالاخره خینه او یازنا یې د پرېکړې ته رضا کړه او واده یې وکړ. خو دا ډېره جالبه وه. خلکو واده مراسمو ته دوام ورکړو او واده یې سرته ورساوه.